نبی علیہ السلام باندې جادو شوی تقریبا 100 ورځې، بعضې وایي 40 ورځې، بعضې وایي 6 میاشتې نبی علیہ السلام بیمارو او بیماري څه وه يیر به پرې راتلو او يیر د څه علمي يیر نه دنیوي معاملاتو کې، لکه کله به وي یاره زه د دې پلانۍ ښځې خواله تللی ما خو تللی به نه و، یاره ما روټۍ خوړلې ده خوړلې به یې نه وه. دین کې ته یېره نه ده راغلې خو صرف دنیوي معاملاتو کې. فرشتې رالی یو سر ته ودرېده یو خپو ته ودرېده، د یوه د دې بلې نه تپوس کوي نبی علیہ السلام پروت دی، دې سړي له څه چل دی، دی بیمار دی. ولې بیمار دی؟ وی په ده باندې چا کوډې کړي دي. چا پې کړي دي؟ لبید بن عاصم لوړو پې کړي دي یا لبید بن عاصم پې کړي دي. وی ښه کوم ځای کې دي؟ وی په هغه بیر مروان کې هلته د ګټې د لاندې هغې یو ګټه ده الله رب العالمین په هغې باندې کوی موج کړی، د هغې ګټې د لاندې یخې دي او څنګه یې کړي دي؟ وی ویښته دي او ګمنځ ده هغې له 11 غوټې ورکړي دي. نبی علیہ السلام چې پاسېدو نو ابن کثیر لیکي چې په خپله باندې لاړ. بعضې ویلي دي چې علي رضی الله تعالی عنه یو کس سره بلو هغوی ولیږلو، وی د هغې ګټې د لاندې هغه کوډه منتره پرته وه چې هغه ګټه یې اوچته کړه، د هغې د لاندې لږې اوبه وې، د هغې د تیزوالي د وجې نه هغه اوبه هم شنې شوې وې. نبی علیہ السلام له راوړه هغه فرشتې دا خبره کوله، وی دی به سمیږي په څه باندې؟ نو دا طریقه ورته وښودله چې دی دا صورتونه د دې 2 صورتونو یو آیات وي او د هغې یوه غوټه کولاوی په هغې شف کوي. 11 آیاتونه د دې 2 صورتونو دي او 11 غوټې دي او په دې چې په ځان دا دم کي نو بس دی به د هغې سره روغ رموټ او ویښودل ورته یا عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وایي ما نبی علیہ السلام ته وي چې یا رسول الله ته دې سړي نه بدله نه هلې. نبی علیہ السلام وایي چې د الله بنده ګوره زه ښه الله صحتمند کړم او ما ته خپل مرض او علاج وښودو، نو په هغه باندې زه څه کوم چې بدله تللی هلم؟ سړی ما معاف کړی دی پرېږده به بدلې اخیستله څه کوې؟ د هغوی زړونه داسې وو. ګوره هغه به څومره ظلم زیاتې پې کو، هغه له یې څومره تکلیف ورکو، لیکن نبی علیہ السلام وایي نه ما معاف کړی دی ما بخلی دی. الله دا صورتونه راولېږل. نبی علیہ السلام حکم چې چا باندې کوډه منتره شوې ده، ګوره مونږ هر ختم کې دا خبره کوو اسان علاج دی. څوک وایي زه نظره شوی ما، څوک وایي یاره په ما باندې چا کوډې کړي، یاره چا را باندې تعویزونه کړي دي، یاره په ما باندې پیریان دي، یاره زما دماغ ګډوډ دي. نو کله به په ملا پسې رواني، کله به په پیر پسې رواني او کله به په پیري پسې رواني، نو کله به په پیرنګي پسې رواني. نو د هغې سره څو خبرې راځي، یو بې پردګي راځي، یو د الله سره شرک راځي، یو د پیغمبر نافرمانی راځي. د اسلام او د ایمان نه سړی خلاصېږي او که نه؟ نو زه تاسو له په لنډه باندې یو خپله مونږ ورته پښتو کې درهه وایو، دم درود که نه درهه ورته وایو که نه، زه دم تاسو له در کوم اجازه در کوم اجازه. دا 2 صورتونه په اوبو باندې 3 ځله ووایه، شوخ کا وسکه نظر ختمیږي، اوبو کې ورواچوه ولامبه، د شیطان عملیات ختمیږي، ماله کوډ او منتر ختمیږي، پیریان ختمیږي، په کور دننه به دې کار کېږي، بار به بغیر د الله رب العالمین نه نور څوک اړو خبرېږي نه. خبره ده ملا ته ضرورت نشته، حکیم ته ضرورت نشته، پیر ته ضرورت نشته، پیری ته ضرورت نشته، پیرنګي ته ضرورت نشته. خبره خلاصه ده. خو صرف دومره ده چې ایمان غواړي چې په دې صورتونو د ایمان جوړې ګورئ. ها قل ورته ووایه اعوذ پناه غواړم برب الفلق په رب د سبا باندې. فلق فالق الاصباح شلونکی د سبا، شپه وشلیو تیارو او رڼا خوره کې داسې رڼا تېره وخیږي که نه، فالق الاصباح چې هغه شلونکی د سبا دی. فالق فلق شلونکی د دانې دی، دانه وشلی تخم تېره وخیږي، په بره غټه ونه ترې جوړه شي. دې کولو والا څوک دی؟ برب الفلق وي، رب وي پالونکي ته او فلق وي شلونکي ته. فلق چې شلی ستا دپاره تیغ د دانې نه راوخیږي چې تا پې پالي، ستا دپاره رزق پیدا کوي، د دنیا ژوند ستا په دغې روزۍ باندې تېروي. دې ته اله ویو. بغیر د دې الله نه بل څوک اله نشته. من شر ما خلق، الله پناه غواړم په رب دو سبا د څه نه؟ من شر ما خلق، د شر د هغې نه چې پیدا کړی دي.
د شر د هغې نه چې پیدا کړي دي ومن شر غاسق او د شر د هغې تیارو نه اذا وقب کله چې خوري شي د شپې تیارې خوري شي که نه نو بیا شرونه ډېري څنګه دا خلک چې کوډه منتره کوي نو هم د شپې کوي د شپې کوي 12 بجې دغه ټیم چې دا د کوډو د منترو دا شپه چې نیمې له ورشي که نه دکه د کوډو د منترو ټیم دی په دې کې نو الله رب العالمین ما د دغې وسوسو د دغې تلوسو د دغې خبرو نه وساته یو خلک چې غلا کوي نو د شپې کوي غلا ډاکوان دا چې د پچا باندې حمله کوي د شپې کوي د شپې په توره تیاره کې چې سړی سفر کوي مار لړم سړی صحیح نه یا په لاره باندې ځي ډغره خوري ست غورځېږي د شپې په تیاره کې الله ما د هر څه د دې نه په امن باندې کې من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات او د شر د پکو وهونکو نه په وخت په غټو کې یا الله څوک چې هغه کوډي کوي او منتري کوي یا الله څوک چې تعویذونه کوي دم درودونه کوي الله ما د هغې نه وساتي پناه په چا غواړي الله باندې مونږ یې په چا غواړو مونږ خو یې اوس د نارینهو نه په ښځو باندې غواړو اوس هغه په ځان باندې سپرې وکړي داسې په شا باندې او یو څو خرلاړ وکړي بیا رانیغه شي تا ته به وایي ورکه چې اوس د کور حال وواما دا او ته به هم حیرانه شي چې دوی ته څنګه پته لګي خو ګورئ تاسو ته دا خبره معلومه ده قرآن دا ذکر کړې ده چې د هر انسان سره یو شیطان دی نبی علیہ السلام وایي د هر شیطان سره یو شیطان دی صحابه تپوس کې یا رسول الله ستا سره هم دی نبی علیہ السلام وایي او زما سره هم دی خو زما شیطان الله په ما کمزوری کړی او زه په شیطان مسلط کړی ما مانه زما بد اعمالو ته ما نه پرېږدي زما شیطان بعضې مفسرین داسې لیکي وایي نبی علیہ السلام وایي چې زما شیطان الله مسلمان کړی دی او نبی علیہ السلام وایو چې زما شیطان الله زما تابع کړی دی زما شیطان زما مقابله نشي کولی او د هر